اعتکاف په درې قسمه دی. یو اعتکاف دا واجب دی. واجب اعتکاف هغه دی چې سړی نظر ومني، ښځه یا سړی نظر ومني چې ربه د سفر نه مې څوک روغ رال یا د بیمارۍ نه ښه شو یا مې ځي قرآن په حفظ سره ووایه، یو مقصد مې پوره شو، نو هغه که ویم یا روجې به نیسم جومات له به څه شی راوړم غریبانانو ګاونډیانو له به صدقه کوم، دا نظر دی، ښه خبره ده. او یا دې وویل چې زه به اعتکاف کوم. نو درې قسمه اعتکاف دی، پښتو کې ورته چیله وایي. یو اعتکاف هغه نظر دی چې ربه که دا کار وشو زه به اعتکاف کوم، نو دا لازمي دی، واجب دی. یو سنت مؤکده دی. سنت په دوه قسمه دي، یو زواید یو مؤکد. کتابونه لیکي په ټولو سنتو کې اعلی سنت د درجې والا دا د سار سنت دی. نو یو سنت د چیله سنت چیله هغه ده چې په اخري عشره کې د رمضان په اخره حصه کې به د الله نبي کوله چیله. ثواب هم درته ویم چې څومره ثواب پکې دی. او یو اعتکاف او چیله دا مستحب عمل دی. جمعه ته راننوځي په زړه کې دا اراده وکړه د اعتکاف په نیت، نو ثواب دې کېږي. مونځ دې وکړو، تلاوت دې وکړو، په جومات کې وخت تېر کړو، خو د اعتکاف نیت هم پکې وکړه که نه. نو د اعتکاف په نیت چې راځي تعالی به الله تعالی اجر درکوي د اعتکاف. نو دا هر چا له پکار دی، جومات ته راځئ نو د اعتکاف په نیت راننوځئ.